یوه تڼۍ کېکاږل شوه او یو ښار چوپ او بېروحه شو. هیروشیما او ناګاساکي په 2 ثانیو کې له ژوند نه د ایرو په مرګ بدل شول. خلک وسوځېدل، کورونه وران شول او چوپتیا پر چیغو غالبه شوه. ځینې هماغه ورځ مړه شول، ځینې بیا کلونه وروسته د نه لیدونکي مرګ ښکار شول. نړۍ ولیدل چې د انسان لاس څنګه د لمر نه هم قوي اور جوړولی شي. هماغه ورځ د بشریت پر وجدان تور سیوری ولوېد. خو باید پوه شو چې ولې امریکا پر هیروشیما او ناګاساکي اتوم بمونه وغورځول. ولې ځینې انسانان په یوه شیبه کې وسوځېدل خو ځینې نور کلونه وروسته په نه لیدونکي مرګ مړه شول. په جګړه کې جاپان له څومره ځاني او مالي زیان سره مخ شو. راځئ په دې ویډیو کې راسره وګورئ. 1940 میلادي کال دی. دوهمه نړیواله جګړه په ډېر شدت سره روانه ده. د لکونو انسانانو ژوند یې اخیستی. هر لوري ته وحشت، ویره، ظلم، ویجاړي ښکاري. دا جګړه 6 کلنه شوه خو د پای ته رسېدو کومه هیله او څرک یې نه معلومیږي. یو طرف ته جاپان، اټالیا، جرمني او بل طرف ته امریکا، انګلستان او متحدین یې. د جاپان په مختلفو ښارونو کې د امریکا له لوري خال خال بمبري روانه ده. امریکا نه تسلیمي مني او نه د ډېرو پوځیانو وژنه. د یوه مؤثر او عاجل جنگي تکتیک له لارې غواړي ترڅو جنگ په خپله ګټه پای ته ورسوي او جاپان تسلیمېدو ته اړ کړي. امریکا له 3 کلونو راهیسې د منهاټن په نامه یوه پټه خو ډېره خطرناکه پروژه باندې کار روان کړی دی. امریکا غوښتل ترڅو د لویو ساینسپوهانو په توسط داسې یوه وسیله جوړه کړي چې د یوې تڼۍ په کېکاږلو سره لویه تباهي رامنځته کړي او د جنگ مسیر ته 180 درجې تغییر ورکړي. د دې پروژې طراحان رابرټ اوپنهایمر، انریکو فرمي او اینسټاین دي. د 1945 کال د اګست 4 له جاپان ملي راډیو څخه اعلان کیږي: نن فضا د دښمن له جنگي تیارو څخه پاکه ده. هر څوک کولی شي په ډاډه زړه خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. ساعت 8 بجې 15 دقیقې. په ناڅاپي ډول له راډیو یو بل اعلان خپور شو. د دښمن 3 تیارې د هیروشیما د ښار فضا ته داخلي شوي دي. ټولو خلکو ته د احتیاط توصیه کوو. د اعلان له پای ته رسېدو سره سم B9 بم غورځوونکې الوتکه چې انګولاګای نومېده د ټاینل له جزیرې څخه د هیروشیما په لور الوتنه کړې. ښار ته له رسېدو سره سم کپټان مستقیم د امریکا له 33 ولسمشر هیري ایس تورمن څخه د بم توغولو امر اخلي. د دې بم نوم دی کوچنی هلک یا لیټل بوای چې وزن یې 4400 کیلوګرامه، اوږدوالی یې 3 متره او پنډوالی یې 1 سانتي متره دی. خو دومره زورور دی چې د یوې سرې تڼۍ په کېکاږلو سره ټیک 43 ثانیې وروسته د ځمکې په مخ دومره لویه تباهي رامنځته کوي چې د بشر په ټول تاریخ کې د انسان په لاس دومره لویه تباهي نه وه رامنځته شوې. له یوه پړک سره 80,000 انسانان د اور خوراک شول، زرګونه نور مرګوني ټپیان شول. شدیده زلزله رامنځته شوه. د ښار 90% برخه په کنډوالو بدله شوه. 4000 سانتیګراډ درجې تودوخه رامنځته شوه. فقط په 2 ثانیو کې مکمل ښار د دوزخ په یوه کنده بدل شو. د کال تر پای یې د مړو شمېر 2 چنده کړ، ځکه چې د اتوم بم له چاودېدو سره راډیواکټیو وړانګې خپرې شوې. دا وړانګې دومره خطرناکې دي چې نه لیدل کېږي، نه اورېدل کېږي او د انسان د حجرې DNA تخریبوي او د سرطان د رامنځته کېدو باعث ګرځي، انسان په قرار او مرموز ډول وژني. جاپان لا هم تسلیمي نه ده منلې. امریکا بیا تصمیم نیسي ترڅو بل اتوم بم د جاپان په یو بل ښار واچوي، ترڅو جاپان تسلیمۍ ته اړ کړي. دوهم هدف یې د ناګاساکي ښار دی. دا ښار تر هیروشیما کوچنی او کم نفوسه دی. له دې پیښې 3 ورځې وروسته په ناګاساکي ښار هم د امریکا د رئیس جمهور په مستقیم امر د اګست 9 د غرمې 11 بجې او 2 دقیقې اتوم بم واچول شو چې 40,000 کسان مړه او 25,000 نور یې ټپیان کړل. د ښار تقریبا نیمایي برخه ویجاړه شوه. له دغو 2 اتومي او مرګونو ګزارونو وروسته د 1945 کال د اګست 15 جاپان تسلیمېدو ته اړ شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده. دې 6 کلنه خونړۍ جګړه کې 3.3 میلیونه انسانان ووژل شول او اقتصاد یې په بشپړ ډول ونړاوه. هر کال د جاپان ولس د اګست 4 د سولې د ورځې په نامه لمانځي او دا پیغام وړاندې کوي چې بیا هیڅکله اتومي وسلې مه کاروئ. تاسو راته ووایئ چې د امریکا لخوا پر جاپان د دومره ویجاړونکو بمونو غورځولو ته څه اړتیا وه؟ د داسې بمونو کارونه چې پکې لکونه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، نړۍ ته څه درس ورکړ؟ خپل نظر مو د کومنټ برخه کې راسره شریک کړئ.